بسم الله الرحمن الرحیم. نن آیسولیټډ سیستم یا هم غیر ځانګړی سیستم. په غیر ځانګړي سیستم کې موږ او تاسو د انرژي تحفظ وایو چې انرژي څنګه تحفظ والی ورې صورت نیسي. آیا رښتیا هم انرژي ورې محافظه وي او که نه؟ د دې د مخه چې د انرژي تحفظ وایو یا پله به راسي خو د کنزرویشن لا اف انرژي یا د انرژي د تحفظ قانون به مطالعه کړو چې څه ته ویل کیږي. Energy is conserved. په ټول نړۍ کائناتو کې انرژي د تحفظ په حال کې ده. څه معنا؟ This means that energy cannot be created nor destroyed. دا معنا لري چې انرژي نه خلق کېدای شي او نه بالکل د وجود د منځه تلای شي. د انرژي پیدا کول او یا د انرژي بالکل د منځه وړل دا د الله تعالی کار دی. بنده، انسان او یا مخلوقات هیڅ په دې نه توانیږي چې انرژي په وجود راوړي او نه یې د منځه یوسي. دا یو کانسټانټ ډول په دې کائناتو کې پیدا شوی ده. په دې کې تغییر او تبدیل د انسان او د بنده تر وس وتلی ده. If the total amount of energy in a system changes, که چیرې کلي انرژي په یو سیستم کې تغییر وکړي, it can only be due to the fact that energy has crossed the boundary. دا معنا لري چې په هغه سیستم د سرحداتو څخه انرژي ورته راغلې یا ځینې تللې ده. که نه بل هیڅ امکان نه لري چې د یو ځانګړي سیستم انرژي دې تغییر وکړي. د یو سیستم انرژي تر هغو تغییر نه کوي تر څو د باونډري څخه انرژي ورته رانسي یا ځینې ولاړه نسي. نو دا معنا لري چې په ریاضیکي ډول موږ او تاسو داسې ښودلی شو چې تغییر د انرژي په یو سیستم کې مساوي کیږي په مجموعه د هغه ټولو طریقو چې انرژي ورته را انتقالیږي یا ځینې ځي. هغه ته موږ او تاسو ترانسفر اف انرژي وایو. په غټه ټي سره یې ښیو، ترانسفر اف انرژي. ای سیستم معنا انرژي اف د سیستم is the total energy of the system. کلي انرژي د یو سیستم. او ټي چې ده is the energy transferred across the system boundary by some mechanism. د انرژي انتقال د سیستم تر سرحداتو په یو د میکانیزمو څخه. هغه میکانیزمونو خو هغه شپږ میکانیزمو چې موږ او تاسو وویل چې په هغو کې یو میکانیزم یې د کار و چې transfer of energy by work چې هغه موږ او تاسو په غټ W سره شوي معنا د کار په واسطه. بل transfer of energy by heat و د تودوخې په ذریعه د انرژي انتقال چې هغه ته موږ او تاسو Q وایو. او نور هر رقم ترانسفرونه چې د هغه سره خپل مخففات لیکو. یعنی که چیرې دغه معادلې ته انکشاف ورکو وسعت ورکو نو لیکو چې تغییر د سیستم د انرژي نو په سیستم کې درې نوع انرژیانې وي تر اوسه چې موږ او تاسو وکتلې. حرکي انرژي وه، پوتنشلي انرژي وه او داخلي انرژي وه. د دې درو سرو انرژیو اتحاد ته د سیستم انرژي ویل کیږي. مساوي کیږي په. اوس که چیرې دا انرژیانې تغییر کوي، تغییر دا معنا لري چې دلتاوي به یې ورسره ولیکي. که چیرې دا انرژیانې تغییر کوي نو دا معنا لري چې په یو د دغه میکانیزمو څخه تغییر کوي یا هم په ټولو د میکانیزمو څخه. یعنی کېدای شي پر جسم کار اجرا شوی وي نو په دې کې تغییر راغلی وي. کېدای شي جسم ته یا سیستم ته حرارت ورکول شوی وي نو ځکه د به یو د انرژیانو یا هم دوه د انرژیانو یا هم درو سرو انرژیانو تغییر کړی وي. یا کېدای شي د میخانیکي څپې په شکل چې MW میکانیکل ویو په واسطه باندې، یا کېدای شي یو ماده ور انتقال شوی وي میټر ترانسفر MT سره ښودل کیږي، یا کېدای شي الکتریک ترانسمیشن یا د برېښنایي تغییر په شکل باندې انرژي ور معرفي شوی وي او یا ځینې اخیستل شوی وي، یا هم کېدای شي الکترومګنیټیک ریډیشن یا الکترومقناطیسي امواجو په شکل باندې انرژي ور معرفي شوی وي او یا هم ځینې اخیستل شوی وي. د دې سره یو ځای یو کویز راکړی دی. وایي تاسو یو جسم په نظر کې ونیسئ چې پر یو سطح باندې پروت دی. یو بلاک دی په نظر کې مو نیولی دی چې پر یو هوریزنټل سرفیس یا پر افقي سطح باندې پروت دی. په داسې حال کې چې دغه بلاک او د افقي سطحې ترمنځ اصطکاک هم وجود لري. Ignore any sound the sliding might make. د اواز څخه صرف نظر وکړئ چې د دې سلایډینګ یا راکشولو په وخت کې دا جسم چې پر سطح پروت دی چې راکشوي نو خو یو اواز کوي. د دې اواز څخه صرف نظر وکړئ.
اول جز if the system is the block کچیر یوازې د بلاک یو سیستم په نظر کې ونیسو this system is نو آیا داغه سیستم isolated ځانګړی دی که non isolated که مرتبط دی او که impossible to determine که امکان نه لري چې محاسبه یې کم یو په دې کې به صحیح نو معلومه خبره ده چې موږ او تاسو یو بلاک پر یو سطح باندې ایښی دی او هغه راکشوو یا خپل د لاس په واسطه یا همدغسې باندې ښویېږي په دواړو صورتو کې نو خو بلاک دلته د سطحې سره په تماس کې راځي د سطحې او د بلاک ترمنځ دلته یو اصطکاک هم موجود دی او د دې اصطکاک له کبله و بلاک ته انرژي ور معرفي کېږي داخلي انرژي تغیر کوي اصطکاک خو د دې باعث ګرځي چې د جسم په انټرنل انرژي کې تغیر راولي نو خو دا معنا لري چې بلاک دلته ځانګړی نو مرتبط شو نو د اول جز د پاره بی صحیح دی دوهم جز ته به راسو if the system is the surface کچیرې یوازې د سطح موږ او تاسو یو سیستم په نظر کې ونیسو a block یو د سیستم جز نه دی describe the system from the same set of choices د عیني چوایسونو څخه تاسو یا د عیني انتخابونو څخه تاسو دا په نښه کوي چې آیا دا سرفیس یا سطح ځانګړې ده که غیر ځانګړې ده او که د امکان د دې نشته چې هغه محاسبه کړو خو معلومه خبره ده چې یو جسم باندې پروت دی او هغه باندې ښویېږي نو خو د دې دواړو ترمنځ اصطکاک په وجود راځي خو د بلاک له خوا څخه هم اصطکاک پر سطح باندې واردېږي د سطح د خوا څخه اصطکاک پر بلاک واردېږي نو خو د دواړو خواو څخه یو پر بل باندې دا غیر تحفظي قوه عمل کوي او د دې اصطکاک له وجې هم بلاک ګرمیږي هم سطح ګرمیږي نو که هر یو ونیسې بیل بیل هغه نن آیسولیټډ دی نو بنا ان سطح هم چې شده نن آیسولیټډ ده د دوهم جز لپاره هم بی صحیح دی په دریم جز کې وایي if the system is the block and the surface کچیرې بلاک او سرفیس دواړه خپل په منځو کې یو مکمل سیستم په نظر کې ونیسې بیا به څه رقم سي خو معلومه خبره ده چې یو بلاک دی په یو سطح باندې پروت باندې ښویېږي دا معنا لري چې انټراکشن د دې دوه ترمنځ دی دلته بل شی شته نه او موږ او تاسو ته ویل دي چې ول اواز څخه هم صرف نظر وکړي د اواز چې موږ او تاسو تر غوږو پورې انتقالېږي دې څه بالکل صرف نظر وکړي یعنې ګسې کې واسطه نه نو بیا معلومه خبره ده چې دا څه رقم دی آیسولیټډ سیستم دی په دې شکل کې ډېر ښه ترسیم کړی دی دا یو سیستم دی دغه تور خط چې دی دا د سیستم باونډري ده سیستم باونډري یا سرحد دې ته ویل کېږي چې د سیستم اجزاوي او محیط سره جلا کړي دغه یې سرحد یا باونډري ده او محیط خو موږ او تاسو چاپیریال ورته وایو خو د داخلا په سیستم کې درې نوع انرژیانې یا حرکي انرژي ده یا پوتنشلي انرژي ده او یا هم داخلي انرژي ده که په یو د دغو انرژیانو کې تغیر وکړي دا معنا لري چې په دغه یو د شپږو نوو یا دوو د شپږو نوو یا درو د شپږو نوو څخه انرژي ورته تبادله شوې ده یا کار په اجرا شوی دی او یا کار د ده د خوا اجرا شوی دی دا ویکتور وګورئ هم لوړې خواته هم لاندې خواته دی یا سیستم ته هیټ انرژي ور معرفي شوې ده تودوخه یا هم هیټ د ده د خوا څخه معرفي شوی دی تللی دی یا میخانیکي امواج میخانیکي څپې په شکل باندې الکترومقناطیسي تشعشع په شکل د برېښنا یا برق د انتقال په شکل او یا هم د مادې د انتقال په ډول باندې دته اجسام ورغلي او یا هم ځینې راوتلي دي بیا نو هغه نن آیسولیټډ سیستم یا هم مرتبط سیستم بلل کېږي یو مثال راکړی دی وایي تاسو خپل د تلویزیون سیټ د ټلویزیون سیټ دا وایي په دا شکل باندې په دې ډول باندې راته ولیکئ چې چپه خوا انرژیانې او راسته خوا ترانسفر د میکانیزم وي چې موږ او تاسو ته معلوم سي چې و دا نن آیسولیټډ سیستم دی by what transfer mechanism does energy enter and leave په کوم میکانیزمو د انرژي سره وته ټي وي سیټ ته انرژي یا راځي یا هم ځینې وځي اول دې په دا غټ فارمول بدلته ولیکو دا غټه معادله چې چپه طرف ته درې نوع انرژیانې او راسته طرف ته شپږ نوع ترانسفرونه موجود و او چې دا مو ولیکل زموږ او ستاسو د ټي وي وسیټ ته کله چې برېښنا راسي آیا ټي وي حرکت کوي نه کوي نو ځکه دلته کې به ایسته آیا په ټي وي په کنفیګریشن یا په خواصو کې فرق راځي یعنی د کتله غټیږي که کوچنی کیږي یا هم آیا ټي وي پورته کیږي که کښته کیږي د مځکې ارتفاع په دې کې هیڅ تغیر نه راځي
نه د حرکي انرژي په حساب نه د پوتنشل انرژي په حساب. نو حرکي او پوتنشل انرژي په دواړه اختصار کو. یوازې په د داخلي انرژي کې تغیر راځي. او چې ټي وي ته برق راغی نو خو دا معنا لري چې دی چالان شو، په دې کې یو اواز منځته راځي، یو حرارت منځته راځي، هغه د داخلي انرژي سوله. اوس به راسو په څه کم د ترانسفرو سره، په کم انرژي ترانسفر سره هغه د څخه انرژي وځي یا ورته راځي. هغه دا دی وای اول کار په اجرا کیږي. یا کله چې مو ټي وي و ساکټ کې پلک چې برېښنا ورته راغله، پر دا ټي وي باندې کار نه اجرا کیږي، یعنی قوه نه په واردېږي چې دته تغیر مکان ورکړي. ان خو ډبلیو به ایسته کو جمع کیو حرارت و ټي وي چې کله موږ تاسو پلک په دې کې حرارت به وجود راځي. اخو کیو یې صحیح دی، یعنی حرارت د ورلی یا حرارت ځنې راووتی. جمع آیا ماده ور انتقالیږي یا ماده نه ور انتقالیږي. نو ام ټي میټر ترانسفر دا به میسته کو. دا ټي وي یو اواز خپروي او اواز خپروي چې دې ته میکانیکل ویو یا میخانیکي امواج وایي. خو دا به سره ولیکو. الکتریک ترانسمیشن آیا برېښنا ور انتقالیږي او برېښنا ور انتقالیږي. خو دا به ولیکو. الکترومغناطیک ریډیشن الکترومغناطیسي څپې آیا د الکترومغناطیسي څپې بیا خپروي او خپروي هغه به ولیکو. نو چپه طرف ته فقط انټرنل انرژي یا د داخلي انرژي پاتې سول، راسته طرف ته میټر ترانسفر او ورک دا دوه ایسته سول، نور څلور سره ترانسفرونه پاتې سول. بل مثال کې راته وایي زموږ او ستاسو یو ګیسولین پاورډ لان موور چې دی هغه د چمني ریبلو ته ویل کیږي. چمني چې ریبي یو رقم الی، دغه اله داسې څوک په تر لاس نیسي الته پټرول یا تیل وراچي، بیا د تیل په واسطه باندې لان موور لکه جنریټر داسې چالانېږي، پر دا چمني باندې ګرځي، دا چمني ټوله ریبي. وایي دغه انرژي تاثیرات مطالعه کوي چې سره کم انرژي لري. که چیرې وګورو وایي د کوم وخت څخه مطالعه کو یو gasoline powered lawn mower the time interval includes the processing of filling the tank with gasoline. د هغه وخت څخه وایي موږ ته د انرژي د تغییر څخه راته محاسبه کوي. وخت چې ته تیل وراچي، د تیل د وراچولو وخت څخه نیولې بیا تر هغه وخت چې ته کار وکړې. وخت چې ته لون موور ته تیل وراچي نو دا معنا لري چې د پوتنشل انرژي کې تغیر راځي. پوتنشل انرژي خو مستقیمه اړیکه د کتلې سره درلوده. دلته خو ته پټرول ورواچول نو خو د کتله دی ور اضافه کړل، اخو سي د پوتنشل انرژي اضافه سول. دا یو. دوهم کله چې ته د چالانه کې او په حرکت یا راولې څرخه یې په دغه چمني کې ګرځي را ګرځي، خو دا معنا لري چې سرعت یې ورکړي، او سرعت خو د دې باعث ګرځي چې حرکي انرژي په وجود راوړي، خو دا د حرکي انرژي هم په وجود راځي. جمع بل خو نو چوندې ته چالانه کې انو خو په دې کې یو داخلي انرژي تغیر منځته راځي، خدای د داخلي انرژي تغیر منځته راځي مساوي کیږي. موږ او تاسو په لان موور باندې قوه واردو تغیر مکان ورکو دا کار. جمع په دې کې تودوخه په وجود راځي، چون الته د تیلو احتراق یا سون دی چې د دې باعث ګرځي ترڅو ابلیډونه یا غچړې وڅرخي. اخو کیو په پکشسته یعنی حرارت. جمع میکانیکل ویو او اواز خپروي، اواز یې میخانیکی څپې دي. جمع میټر ترانسفر او میټر ترانسفر سته یعنی د مادي انتقال. نو تیل مور واچول، تیل خپل ماده وکنه. جمع الکتریک ترانسمیشن برېښنا یا برېښنا نو پاور نو دغه لون ته ور معرفي کیږي، نه د لون څخه اخیستل کیږي، هغه خو د داخلن کار دی. جمع الکترومغناطیک ریډیشن یا الکترومغناطیسي څپې یا لون موور چې دی نه الکترومغناطیسي څپې خپروي، نه دته الکترومغناطیسي څپې ورځي ترڅو دی په کار باندې راسي. نو فقط دغه دوه شان ځنې است کوو، نو ټوله په دې کې شته.